بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكریم اما بعد. د عثماني خلافت د سقوط سلم کال دوستانو فاروق اعظم یم. پر اصل کاله پخوا په 1940 میلادي کې د تاریخ یو عظیمه اسلامي امپراتوري عثماني خلافت چې 425 کاله عمر وکړي نسکوره شو. زه غواړم د دغه لوی امپراتوري د عروج او نزول څخه د خپل اوسني نسل او راتلونکي دپاره د درس په منظور څو خبرې ستاسو سره شریک کړم. ګوندې موږ ټول او خصوصا د امارت چارواکي څه ګټه ورڅخه واخلي. امارت اوس د تیر څخه په درس او عبرت یو فرصت میسر دی چې د خلافت راشده منهج را ژوندی کړي او افغانانو او ټولو مسلمانانو ته د دنیا او آخرت عزت په برخه کې. نعم المولا و نعم النصير. عثماني امپراتوري په 1299 کې جوړه شوه او په 1940 کې رسما پس له 425 کاله حکومت سقوط شو. دا قابل غور ده چې څنګه یوې کورنۍ دومره اوږده موده حکومت وکړي. د بقا دوام او د وقوف او د قوت راز یې پڅ شو. خو دا هم باید وپوهیږو چې څنګه دومره اوږده مضبوطه امپراتوري سقوط شوه. ولې سقوط شوه؟ دا خو باید نور هم قوي سوی وای. د عثماني امپراتوري د قوت عوامل څه وه؟ اول، مساعد جغرافیایي موقعیت. دا هیواد د یورپ، ایشیا او افریقا پر تقاطع پروت چې مهمې تجارتي لارې په کنټرول کې وې. د خپل دغه څلور لارې موقعیت په ښه استفاده یې ځان یو مهم اقتصادي او سیاسي قوت کړي. دوهم، عثماني خلافت خپل قدرت په ویلو کې د اخروي علومو څنګ ته دنیوي علوم، ساینس، تعمیرات او نفیسه صنایع ته ډېره توجه وکړه. وطن د پوهې په لحاظ ډېر مخته ولاړ او علوم پکښې ډېره وده وکړه. د هغې دورې مسجدونه او نورې بناوې د عظمت، ظرافت او نقشونګار لحاظه اوس هم د زایرینو د ستایلو دي. خلک دغه دورې ته د خلافت زرینه دوره وایي. دریم، کله چې خلافت د علم، پوهې، ابتکار او تولید او د هغه په نتیجه کې د اقتصاد لحاظه قوي سو، د نظامي تجهیزاتو په جوړولو یې پیل وکړي. د هماغه وخت ممتاز نظامي وسایل یې پخپله جوړول. شاوخوا کمزوري سیمې ونیولې او بالاخره د روم پر لوی امپراتوري حمله وکړه. له هغه مرکز څخه کنستانتینوپول یا اوسنی استانبول ونیوی. دغه فتوحاتو د سیمې پر مهمو ستراتیژیکو ساحو د دوی کنټرول راوست چې نورو مسلسلو فتوحاتو ته لار هواره کړه. څلورم، عثماني ترکانو یو قوي مرکزي حکومت جوړ کړ چې اداري نظام شفاف او فعال و. ټول نظام، حکومت او ولس خپل مشر سلطان تر شا ولاړ و. پنځم، مذهبي تحمل او د نورو په غیږ کې نیول. هغه وخت ترکیه کې ډېر مذهبي او قومي ډلې وې. حکومت ټول په غیږ کې نیولې وه. غیر مسلمانانو ته د خپل مذهبي مراسمو په اجرا کې ازادي ورکړې وه او اقلیتونو سره دا ډول معامله کول چې هغوی دغه حالت غنیمت ګاڼه او د هیواد په ثبات او د خلافت په استقرار کې مرسته کول. شپږم، ښه ډیپلوماسي. عثماني ترک په ډیپلوماسي کې ډېر ماهر و. د شاوخوا طاقتونو سره د ځان په ګټه اتحادونه اروخت کول. د ځینو هیوادو سره به د خپل هیواد د ثبات لپاره او ځینې وخت به د یو سره د بل په مقابل کې د ځان د ساتنې او استقرار په منظور اتحاد کاوه. دغه فعال ډیپلوماسي عثماني ترک په سیمه کې یو مقتدر ځواک ګرځولی و. اووم، با کفایته اداري نظام. عثماني ترکانو یو فعال اداري نظام درلود چې د امپراتوري پراخ قلمرو ته ښه رسیدګي کول. دوی خپل پراخ قلمرو پر ولایاتو ویشلی و او هر ولایت ته یو مجرب والی مقرر کړی و. ولایت بیا پر ولسوالۍ ویشل سوی و او هر ولسوالۍ ته یو مجرب څوک ټاکلی و. اتم، قوي نظامي حکومت قوت. ترکانو د ښه منظم، بعضې ډیسپلین، مسلکي تربیه سوي پوځ په درلودلو کې ډېر کوښښ وکړ.
دوی د وسلو او مهماتو په جوړولو کې ډیر کار وکړي او یو قوي بري او بحري قوت یې جوړ کړي. دغسې یو قوي فوج د ښو خپل په کور کې جوړ کړو وسایلو سره د دوی فتوحات نورم ډیر کړ. نه هم پر کنستانتینوپول یا اوسني استنبول حمله یو نیم سل کاله عثماني ترک د ځان پر جوړولو کار وکړي، د ځان دفاع کول چې څوک یې ارامي او استقرار خراب نه کړي. ډیپلوماسي هم د دې لپاره چلول او دوی ته فرصت ځان کې ورکاوه چې په دغه ترڅ کې ځان قوي کړي. په وطن کې د علومو پر وده، د خلکو د اقتصاد پر ښه کېدو، د یو شفاف، مؤثر او عادلانه نظام پر جوړولو او د یو قوي فوج پر رامنځته کولو کې ډېر کوښښ وکړي. ترکانو په 1453 میلادي کې پر اوسني استنبول چې د شرقي روم د امپراتوري مرکز حمله وکړه. د باسفورس را ابنا ور واوښته او د هغه امپراتوري مرکز یې فتح کړ. د استنبول په فتح سره ترکانو یورپ ته واوښتل او د عیسوي دنیا په زړه کې د مسلمانانو رعب ننوت. اروپایانو عثماني ترک د سیمې د یو زبرځواک په حیث ومانه. وروسته ترکانو پر بالکان حمله وکړه او اوسنی یونان، بلغاریا، سربیا، البانیا، بوسنیا او هرزګوینیا یې ونیول. له دغو سیمو ډېر ثروت او طبیعي منابع د ترکانو لاسته راتلل. عثماني ترکانو پر هنګري چې هغه وخت په یورپ کې یو ډېر مضبوط هیواد و څو مسلسلې حملې وکړې. ډېرې برخې ځینې ونیولې او د یورپ تر زړه ویانا پورې یې ځان ورساوه. همداراز دوی پر قفقاز حملې وکړې او د نن ورځې ارمنیا، ارمنستان، آذربایجان او جورجیا هیوادونه ونیول. ترکانو ټول اسلامي نړۍ د ایران له سرحده نیولې، عراق، شام، فلسطین، عربستان، مصر او بیا لیبیا، تونس، الجزایر، مراکش او موريتانیا ونیول او د افریقا تر غرب بحر اطلس پورې تر خپلې ادارې لاندې راوستل. په دې ترتیب ترکانو مدیترانه او د هغه وخت مهمې تجارتي لارې تر کنټرول لاندې راوستلې وې. په دې ډول عثماني ترک د خپل منظم او مضبوط نظامی فوج او قوت په سبب په دغه لارې د نورو سره د تعامل او د فعال ډیپلوماسي په برکت په نړۍ کې د خپل وخت ډېر لوی طاقت شو چې په دریو برازمو کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې وې. چا د مقابله توان نه درلود، بلکې هر هیواد کوښښ کاوه لار ورسره یوسي. دا وخت ټول دنیا د اسلام عظمت منلی و او دشمنان ورسره بیریدل. خو دغه قوت، فتوحات او جاه و جلال عثماني سلطنتي دربار عیاش کړ. بې اتفاقي پکښې راغله او فساد پکښې ډېر سو او کرار لویه وسیعه امپراتوري وشوړېده او بالاخره د دنیا دغه لوی طاقت پس له 625 کاله د حکومت داسې کمزور سو چې بیا یې هر ذلت ته تن ورکاوه چې هسې یې نوم پاتې سي. سوال دا دی چې ولې یو وار دومره قوي سوه چې پر ټول دنیا یې رعب پروت و او بیا په قوت کې ولې دومره بې قوته سو چې راولوېد؟ باید نور هم پرمخ تللی وای. د کمزورتیا او بالاخره د سقوط عوامل یې څه وه؟ د عثماني امپراتورۍ د شړېدو مهم عوامل: اول، سیاسي ناارامي. د حاکمې کورنۍ په منځ کې پر واک کشمکش دا لویه امپراتوري ډېره کمزوره کړه. وایي بې اتفاقي لویه بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده. هلته مشرتوب د اهلیت پر بنیاد نه و، بلکې میراثي سلطنتي کار و. دا حتمي نه وه چې د خلیفه زوی به حتما د مشرتوب اهلیت و قابلیت ولري. د یو نالایقه مشر څخه به د کورنۍ نورو غړو استفاده کول. د کورنۍ یو غړی به یو چیرې بغاوت وکړي، هلته به هغه ته به بیا امتیاز ورکول کېدی چې ارام یې کړي. دغسې کارونه په مملکت کې بې اتفاقي راوستل. د حکومت رعب او کفایت دواړه یې تضعیفول او د خارجي تهدید په مقابل کې د دوی وړتیا کمزورول. دوم، عثماني سلاطینو د خپل امپراتوري د ښه ادارې او تنظیم په منظور دغه پراخ هیواد پر ولایتونو ویشلی و چې په اول سر کې ډېر ګټور و. خو په مرور د زمان به یو والي چې اکثره به د سلطنتي کورنۍ غړي و
سلطان ته پورته سو. سلطان ته به اسانه نه وه چې له مرکزه هغه لرې پرته سیمه پوره کنټرول کړي. د ارامولو لپاره به امتیازات ورکول چې اداره به نوره هم کمزوره کړه. که به سلطان له زوره کار اخیست هم به ورته اسان نه وه. په کور کې به غم ورته پیدا کېدی. ارامول به بیا په امتیاز کېده. دغه حالت سلطان نه پرېښوی چې خارجي تهدیداتو ته چې له هرې خوا ورته متوجه وه پر وخت لازم جواب ورکړي. دریم د دې لپاره چې سلطان خپل تربوران چې په حکومت کې مقتدر و کمزوره کړي، هغوی به یې بنا پر مصلحت له دندو لرې کولی نه سوای، نو د هغوی صلاحیتونه یې محدود او په ځان پورې به تړل. هر مهمه خبره باید سلطان ته د هدایت لپاره تللی وای. سلطان بالاخره مطلق العنان و واکدار او مستبد الرایه. د اداري واک دغه انحصار چې ټول کارونه په ځان پورې تړلي وه، د دولت کارونه د سلطان په دربار کې متراکم کړه او ډېره معطل کړه. دغه حالت د دولت کارونه د رکود سره مخ کړي وه. څلورم، کلتوري مشکلات. د حاکمې کورنۍ په منځ کې له اختلاف څخه ځینې قومي کړیو ناوړه ګټه پورته کول او د خپلو سیمو ازادېدو ته یې کار کاوه. دغسې حالت د امپراتوري اتحاد او نظم تهدیداوه. پنځم، یو شمېر سلاطینو کوښښ وکړي چې په نظام کې د کمزوریو د لرې کولو په خاطر ځینې ضروري اصلاحات رامنځته کړي، خو دا به اکثر کم او یا ناوخته وه. ځینې وخت به دغه اصلاحات محافظه کاره کړیو خصوصا د سلطنتي کورنۍ د ځینو غړو د مخالفت سره مخ شوه. هغوی به خلک د اصلاحاتو پر ضد راپورته کړه. دغسې کارونه نظام کمزوره کاوه. شپږم، کله چې عثماني سلطنت ډېر دوام وکړي، سلطان او د ده کورنۍ ډېر استراحت طلب او تشریفاتي سوه. عیاشي پکښې ډېره سوه. دغه حالت د حکومت پر چارو نظارت کمزوره کړي او په نتیجه کې د حکومت کفایت او کاري وړتیا کمه کړه. دغسې حالت فساد جوړاوه او فساد خو د یو نظام په تنه کې وینه ده. فساد پر حکومت د ولس اعتماد ته صدمه ورسول. اووم، په حکومت کې بې کفایتي او فساد د حکومت او ولس ترمنځ واټن ډېراوه. دغسې یو حالت هر ځای په خلکو نارضایتي راپورته کول. خارجي دښمنانو له دغو نارضایتیو استفاده کول او هغوی ته په خپله خوښه مسیر ورکاوه. اتم، سلطان به د حکومتي ادارو او عسکري نظام د خرڅو ضرورياتو د رفع لپاره ځینې اقتصادي ریفورمونه تطبیقول، خو اداري فساد به دغه ریفورمونه بدنام او ناکام کړ. مثلا حکومت به غوښته چې مالیات او ټکسونه لږ ډیر کړي چې د حکومتي ضرورياتو کفایت په وسي. هغه به موظف مامورین دومره ډیر کړه او په دومره خشنه طریقه به یې له خلکو راټولول چې د ولس به فریاد او فغان ووتي. دغه کار د حکومت او ولس ترمنځ واټن ورځ په ورځ ډیراوه چې ناارامیو او بغاوتونو ته لار هوارول. نهم، یورپ په صنعت کې د فابریکو په جوړولو، په زراعت کې ښه والي، د ژوند د ضروري شیانو په تولید، خصوصا د عسکري وسایلو په جوړولو کې ډیر مخته ولاړ. ترکیه دا وخت یو زراعتي هیواد و چې په عنعنوي وسایلو یې تولید کاوه. عثماني ترک نور د یورپ سره د صنعت، زراعت او اقتصاد په ساحو کې په خپلو عنعنوي وسایلو رقابت نه سوی کولی. لسم، اروپایان د صنعتي انقلاب له برکته په مخابراتو لکه تلګراف او ترانسپورت، لکه د بخار په زراعت د غټو کښتیو چلولو کې ډیر مخته ولاړ. عثماني ترک د مخابراتو او د ترانسپورت په ساحه کې تر خپل اروپایي رقیبانو ورځ په ورځ پاتې کېدل. 11، اروپایانو د اقتصاد په بنسټي سکتورونو کې لویه پانګونه وکړه، لکه اورګاډي، سړکان، کانالونه چې د اقتصادي ودې او نظامي تحرک سره ډېر مرسته کول. د عثمانیانو بنسټي پروژې ډېرې کمې وې چې نه د خپلو طبیعي منابعو سمه او سریعه استفاده کړی سوی او نه یې د نظامي تهدید مقابله لکه څنګه چې په کار وکولی سو. 12، نظامي قیادت. د هیواد نظامي قیادت د سلطان او د هغه د کورنۍ په واک کې و. دوی عیاش سوه او پر شاوخوا یې چاپلوسان او مفسدان راګرځېدلي وه. له بلې خوا په دربار کې د محافظه کارو او هغو ملایانو زیات نفوذ و چې دنیوي علوم یې نه تشویقول. دا کار د دې سبب سو چې فوج نوې ټکنالوژي او وسایط جوړ نه کړی سوی او نوي نظامي تاکتیکونه یې زده نه کړل.
دغه حالت د امپراتوري نظامي قابلیت ورځ په ورځ کمزور کاوه. په داسې حال کې چې اروپایانو د نوي عصري او مؤثرو نظامي وسایطو او تجهیزاتو په جوړولو کې هره ورځ پرمختګ کاوه. 14 اروپایانو په 18 او 19 پیړیو کې په صنعت او عسکري وسایلو د جوړولو په برخه کې ډېره ترقي وکړه. عثماني خلافت چې پخوا د نظامي تجهیزاتو په جوړولو کې تر اروپایانو ډېر مخته او اقتصاد یې ډېر قوي و، اوس د داخلي مشکلاتو په سبب ډېر وروسته پاتې سو او د اروپایانو سره نور د رقابت توان نه درلود. 14 پخوا د مدیترانې تورې بحیرې، سرې بحیرې، منځني ختیځ او شمال افریقا کې ټولې تجارتي او ستراتیژیکي لارې د عثماني ترک په کنټرول کې وې چې اروپایان مجبور ول دغو لارو د خپل تجارت لپاره کار واخلي او دوی ته ټکس او حق العبور ورکړي. خو په اروپا کې د صنعت او د بخار د ماشین په تولید او واده سره هغوی خپل بحري قوت تقویه کړ. لوی کشتۍ یې جوړې کړې چې په ماشین چلیږي. دوی آزاد بحر کې تګ راتګ شروع کړي او نور مجبور نه و چې د عثماني ترک د نفوذ په ساحه کې تیر شي. دغه کار نه یوازې اروپایان د عثماني ترک له احتیاجه خلاص کړه، بلکې د عثماني ترک عواید چې له دغه لارې یې ترلاسه کول له لاسه ووتل چې دا د عثماني دولت اقتصاد ته لویه ضربه ورسول. 15 اروپایانو د صنعت، نظامي قوت او د کښتیو د جوړولو په رونق سره د تجارت له لارې استعماري نقشې مخته بیولې. د نړۍ هرې خواته ولاړه، ډېرې سیمې او ستراتیژیکې نقطې ونیولې. د هغوی طبیعي منابع او ثروت یې یورپ ته راوړه او ځانونه یې په قوي کړل. عثماني ترک د خپل داخلي کمزوریو په سبب نه یوازې له خپلو وسیلو تر ستراتیژیکو سیمو ښه استفاده نوره نه کولی سوای، بلکې په هره ساحه کې تر خپل اروپایي رقیب ګاونډیانو پاتې راغله. 14 پخوا عثماني خلافت په بهرني سیاست او ډیپلوماسي کې ډیر کامیاب و، خو وروسته د سلطنت د عیاشۍ په دولت کې د فساد او کار اهل ته د نه سپارلو په سبب حکومت ته دغه امتیاز نور پاتې نشو. نور یې د سیمې او نړۍ د سیاست د تغییر سره خپل سیاسي درځ نسو عیارولی. کرار په نړیوال سیاست کې پاتې راغله. 15 په کور د ننه د عثماني ترک کمزوریو بهرني دشمنانو وزینو تحرکاتو ته واچول چې په نتیجه کې اقتصادي، نظامي او ډیپلوماټیک فشار ورځ په ورځ پر عثماني خلافت ډیرېدی. پخوا چې به عثماني امپراتوري په نورو کې خپل نفوذ خپراوه، اوس اروپایانو د عثماني خلافت په دننه کې د لاس وهلو جرأت پیدا کړ. 18 د عثماني خلافت څخه په 18 پیړۍ کې یو شمېر سیمې لکه اتریش، روسیه او بالکان له لاسه ووتل. د 20 پیړۍ په 2 لسیزه کې منځني ختیځ، عربستان او د افریقا شمال له لاسه ووت. عثماني امپراتوري وړه او ډیره کمزوره شوه. دوستانو، د دې پاته برخه په بل پیغام کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.